عزتمند د اس مشت سے موجوده پکې مقام باندې ویلوړي دا هغه مقام دی چې الله رسول د مکه مکرمه نه طائف شهر تر ورسېد په دې ځای شه دما کړی او د دې ځای نه دای په دغه سردارونه ته هغه د دعوت تبلیغ په نیت باندې ورغلاو او بدلون د حکیم جماعت جوړ ده په دې جماعت شه الله رسول آرام کړه دا او دغه نه بعد چې دکلا د الله رسول دی دعوت ورکو دی نو منلا او پیغ زوی شه حکیم مشتو سے عاداس مسجد څنګه خبره وکړه به الله رسول الله رب العالمین ترا د وګونه وکړل او خپل عاجزی او بیکاسی او ژړو وکړلا به الله رب العالمین د طرف نه جبرئیل امین روغه اور سره اوریز و پاتې و بلا فرشتہ و چې د غرینا کیمه فرشته په ته الله رب العالمین ورکړي دی هغه فرشتہ اور سره او توي جبريل ورته چې د الله رسول رب کائنات ته تو خبره اورویدله او تو سره چې د طائف مشرکین سردارونه چې کوم سو کړل دار سره الله رب العالمین ولیدل او د چې د مو سره کیما فرشتہ د غره فرشتہ دو کہته اجازه به اجازه ورته وکا چې دا طائف خلک باندې د غرینار میلاو کی دا دیتا چې کیما فرشتہ واغه ورته وژغیدله چې د الله رسول زه تو آرډر تا او تو امر ته انتظار کوم کہته اجازه به د غرینا پر میلاو کو د طائف شهر خل ختم کو الله رسول ورته فرمایي چې نه کدا نه د دغه په بل بچی شوی داسې خلک وی چاوي به مسلمان شي او د دین او د اسلام پرچار کوي یعنی الله رسول هغه معاف کړل په دې امید باندې چې الله به په بل بچی شه نیک خلک جوړ کړي خدای عزتمند هغه زوینه دی چې هغه الله رسول په دې زوی شو کوته شو د مبارک برکتی زوینه دی او دغه نه عزتمند مشتو سیدا سبق وخلی چې الله رسول دمر لره په شه باندې تلا د نه خلک خیرخواهی د تبلیغ دی پورا مو ته د خپل ځون خیرخواهی غم شتر سره کنه او ته سره د خپل اخرت غم شتاو کنه د خپل کېرشه د بال بچو د شزینا تیر سری غم شتر سره کنه نو دغه د پوره عزتمند نیاتینا او کی لش کی ډیر د الله په لیار شو وختینا او لګی دا فانی جهان دغه نه راونی دغه د پوره ټوله نیاتینا دی ان شاء الله کریم رب عرش عظیم مالک کل کائنات بادشاہ یا الہ العالمین د محمد مصطفی په توفیل باندې د میډ د ژوندۍ ګناین معاف کړي او یا الله د میډ نه داسې روزي شي بیا ناراض نشي او یا الله د جسمره قافله د میډ سره دو یا الله د ایواب ابراهیم کې او یا الله د ټوله ته د خپل خزانه غیب نه پیرا حصہ اور نصیب کې او یا الله د ټوله مقبول حج نصیب کې مقبول عمره نصیب کې د هر لبیک په خپل دربار شه قبول کې چا بي مرونی الله شفا ور کې چا مړ دا ګون شوې دغه مغفرت نصیب کې دنیا او آخرت میں پلا زوال نعمت مال مال کې